د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره ډیر مهم او د خوشحالي خبر ده چې دغه ځل فورن د ورلد کپ ختمېدو نه پس افغانستان کرکټ بورډ یو بایلټرل سیریز د افغانستان لوبډلې لپاره تیار کړی دی چې تیر کلونو کې موږ وخت ډیر زیات گیپ به کې راغی خو دغه ځل ډیر زر یو بایلټرل سیریز افغانستان لوبډلې ته تیار کو چې دغه سریلانکا سره زموږ درې شلاوريز لوبې دي او درې 500 لوبې دي چې د سیریز هوسټینګ د افغانستان کرکټ بورډ سره دی او دلته موږ سریلانکا اول ځل هوسټ کړی د میچونه په شارجه کې وی درې شلاوريز لوبې سي دي د 14 مارچ نه سٹارټ دي دغه نه پس 500 لوبې دي چې هغه د شل تاریخ نه سٹارټ دي نو ډیره ښه خبره ده چې څومره د افغانستان ټیم ته لوبډلې ته نور کرکټ برابرېږي نور بایلټرل سیریزونه برابرېږي دومره به نور پرمختګ کوي افغانستان کرکټ ټیم او مهم خبر دغه دی چې نور ځوان لوبغاړو ته موږ باید چانس ورکو ځکه چې دغه نړیوال جام کې موږ خپل ریزلټ ولیدو په دغه باندې نور موږ کار وکړو سخت فیصلونه کار واخو چې ترڅو د زاړو لوبغاړو سي دا سیټ ته کو نو نوې لوبغاړو ته موږ چانسونه په دغه بایلټرل سیریزونو کې ورکو خپل رائے په کمنټ کې حتمان شریک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ